बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ शेफ दिलदार तासु ګورئ DRK फूड चैनल। नन تاسو سره شریکوم بیت سلاد یا چغندر سلاد. چغندر سلاد ډیر مزدار او ډیر ښایسته سلاد دی، نو لمن سره ویډیو تر اخره وګورئ ترڅو کولای شئ چغندر سلاد زده کړئ. شروع وکړو جوړولو ته. بسم الله الرحمن الرحیم. 2-3 سرې مولۍ د دنه به منګه ګل جوړ کړو. درې عدده میډیم سایز بادرنګ، دولس دانې واړه رومیان، دا به میس کې پرې کړئ. سرې مولۍ 5 یا 6 دانې، چغندر 3 عدده میډیم سایز واړه واړه به پرې کړئ. دوه د سلاد پاڼې، ډرسینګ یا د سلاد لپاره ساس جوړوو. شات 1 قاشق غذاخوري، د املی اوبه 1 قاشق غذاخوري، د لیمو اوبه 2 یا 3 قاشق غذاخوري، سرکه 1 قاشق غذاخوري، زیتون غوړي 2 قاشق غذاخوري، مالګه 1.5 قاشق غذاخوري، تور مرچ، زیره 1 قاشق چایخوري. دا ټول به ښه سره ګډوډ کړئ. بې اریګوله به 2 موټي واچوئ او بیا به کوم ډرسینګ جوړ شوی و هغه به ورسره میکس کړئ. ښه به یې ګډ کړئ او بیا به یې په بل ډش کې ډش آوټ یا وباسئ. دا ټول به دې کې وباسئ او د نه بعد به ډیکوریشن او نور شیان به پکې هم ایډ شي. پنیر 100 ګرامه. زمونږ چینل DRK فوډ که چېرته تاسو سبسکرایب کړی نه یې سبسکرایب یې کړئ او لایک هم ورکړئ ترڅو چې نوې ویډیوګانې تاسو ته ورسي. غوزان یا چارمغز دا به واړه واړه پرې کړئ او بیا به یې ورسره میکس کړئ. ثابت زیتون 15-14 پیسه، سرې مولۍ نه ګل جوړ کړی او هغه ډیکوریشن لپاره. دا بیت سلاد یا چغندر سلاد تیار شو او دا کولای شئ 3 یا 4 کسانو لپاره دا سلاد تیار شو. همدو سره راکړئ ماته اجازت، بیا به ګورو انشاءالله د یو نوې ویډیو سره، نوې ریسیپي سره. د الله په امان.